السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای وکړي C12 ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک درې ښایسته او خوندور سیټینګونه درښیم. دوستانو که چیرې دغه درې سیټینګونه تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ کې نوي کړي نو باید هر یو دغه سیټینګونه په خپل موبایل کې خامخا وکړي. دوستانو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګونه دي نو په دا ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو زموږ سره تر پای وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت نه اخلم، ځو ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ ستاسو د فیسبوک دا درې سیټینګه په خپل موبایل کې وکړئ، دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په خپل موبایل کې به فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. ګوره دوستانو زه راغلم فیسبوک اکاونټ ته، د هغې رقم دوستانو زه خپل پروفایل ته رالم. کله چې دوستانو تاسو پروفایل ته راسئ د هغې رقم دوستانو تاسو په سیټینګ اینډ پریویسي بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په سیټینګ اینډ پریویسي بټن باندې کلیک وکړئ د هغې رقم دوستانو تاسو سیټینګ ته راسئ. اوس دوستانو زه اولنی سیټینګ تاسو درښیم. ګوره دوستانو اولني سیټینګ لپاره دلته ګوره زه راځم په بیک باندې ویډیوز ته راځم. ګوره دوستانو دغه ویډیوګانې دي اوس دغه خپله نه پلی کېږي، د زیاترو خلکو په موبایل کې اټو پلی په ولاړ وي. دغه ویډیوګانې چې دوی راولي هغه خپله پلی کېږي او له دوی څخه امبیانې فالتو ځي. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تاسو آف کړئ دې لپاره به دوستانو تاسو پروفایل ته راسئ، سیټینګ ته به راسئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو سیټینګ ته راسئ دلته به دوستانو تاسو میډیا کې ووایئ. نو ګوره دوستانو زه راځم میډیا کې ومه. نو دلته به ګوره دوستانو تاسو راسئ میډیا به په سرچ کې ویل کړئ. دلته به دوستانو تاسو اول اپشن راواړوي میډیا اینډ کنټیکټس. دلته به دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته هغه اپشن درکوي اټو پلیز. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په اټو پلی باندې کلیک وکړئ اوس دغه ما نیور اټو پلی ویډیوز کړی دی. ستاسو په موبایل کې به یا اونلی وای فای ولاړ وي یا به د هغه رقم دوستانو د ډیټا کنیکشن ولاړ وي. نو دلته به دوستانو تاسو راسئ دغه به تاسو نیور اټو پلیز کوئ. نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا کله هم تاسو خپل ویډیوګانو ته راسئ هغه به خپله نه پلی کېږي، یعنې هغه کله تاسو غواړئ پلی کېږي به، کله چې تاسو نه غواړئ هغه به نه پلی کېږي. نو ستاسو امبیانې به زیاتې نه ختمیږي. د هغه رقم دوستانو زیاتره خلک داسې وي چې هغه وایي زموږ په موبایل کې 3D فوټونه اپلوډیږي. نو د دوی په موبایل کې ګوره دوستانو دغه منشن پر 3D فوټوز دغه اپشن بند وي. نو دلته به دوستانو تاسو راسئ دغه اپشن به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. بیا تاسو کولی شئ تاسو په خپل موبایل کې 3D فوټو هم اپلوډ کړئ. او د هغه رقم ګوره دوستانو اخري اپشن ده فیسبوک اپډیټ اپس اپډیټ ته. ګوره دوستانو کله چې تاسو اپس اپډیټ ته راسئ دلته به دوستانو دغه تاسو اټو اپډیټ کړئ. کله چې دوستانو ته فیسبوک نوی ورژن راسئ هغه به خپل اپډیټیږي، یعنې هغه به دوستانو تاسو خبر هم نه یاست دغه به نوی اپډیټ سره راغلی وي او ستاسو موبایل کې به فیسبوک اپډیټ شوی وي. ستاسو موبایل کې به فیسبوک آی ډي هېڅکله نه لاګ آوټ کېږي او د هغه رقم دوستانو یو بله مسله به هم نه پېښېږي. نو باید دغه درې سیټینګونه تاسو په خپل موبایل کې خامخا وکړئ. دوستانو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګونه دي، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړئ. نو که ویډیو خوښ شوي وي ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي خپل نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.